بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ای جی ایف ایکس چینل. په دې ویډیو کې مونږ د ډیلی فیکس دویم سیکشن دی، دویم پړاو دی. په دې کې ان شاء الله مونږ څه پوینټونه چې نور باقي مهمه دي هغه به وایو. ګوره ډیلی فیکس تاسو څنګه راوړئ، ګوګل ته به لاړ شئ. ګوګل ته به هلته به تاسو ولیکئ ډیلی فیکس. ډیلی فیکس هم ولیکلو. ډیلی فیکس نه پس ته به تاسو یو آر ایل ته وګورئ www.dailyfix.com. دې باندې به کلیک کړئ. دا هلته مونږ سره به دغه پروفایل راوړي، فیکس به دغه شی راوړي. دا پروفایل به راوړي مونږ سره به ډیلی فیکس. دا یو ویب سایټ شکل دی، مین شکل دی، مینزي شکل دی. صحیح شو. موږ تیر لیکچر کې څه ویلې دي باره کې ټول وګه کې دوی تاسو د استفاده څنګه وکړئ، تاسو خپل ټریډینګ کې خوبي څنګه راوړئ، خپل ټریډینګ کې کله تاسو بای سیل لګوي په کرنسی کې یو پیر کې یو بل کم مارکیټ کې، مطلب ګولډ سټاک مارکیټ شو او کرپټو کرنسی بیٹ کوین کې بل شي کې شو، تاسو ټریډ لګوي. تاسو مخکې هغه نه تاسو څنګه مطلب یو خو تاسو خپل انالایز کړئ، هغه مهمه ده. هغه نه پس تاسو باندې نړۍ حالات مګورنړۍ خلک سوي، نړۍ مارکیټونه غړ ټریډران غړ انویسټران په دې باره کې شي وي بای سیټ ته رښتیا ځي او که سیل طرف ته دوی نظر شي وي. نو دوی نظر ته نظر چې کله یو شی ته د به نور اسانتیا پیدا کیږي. صحیح شو. خامخ ته لیکچر کې دا پوینټ هم ټول ویلې، دا مینو ټول خلاص کړ. دا ټول نیوزونه دي دلته هغه میجر مهم کوم چې ریسنت مارکیټ نیوز هډ لاینز کوره هډ لاینز دلته راغستین. د دې تاسو استفاده کولای شئ. راځو دلته انالایز دا موږ دلته یو پوینټ پرې اکانومیک کلندر. دا به ان شاء الله بل لیکچر کې ځکه وایو چې دا مکمله دیګه لګ ډیپ غږیدل دی او دا مهمه ده. دا به ان شاء الله به بیل وایو. دلته راځو انالایز ته راځو. انالایز کې موږ سره چې دی ټیکنیکل انالایز دی. ټیکنیکل انالایز مطلب دا چې د مارکیټ کې څومره انالایز دا چې موږ کلیک کوو کې څومره انالایز چې موږ څه شوي څومره معلومات چې راځي هغه به ټول د چې د نگانې هغه به ټول د مارکیټ د چارت د نگانې د کم د نگانه د چارت د نگانه. صحیح شو. کم چارت چې موږ سره مطلب دا دی د چارت د نگانه به شي دا معلومات به ټول موږ سره د چارت د نگانې. صحیح شو. نو دې ته موږ چې وایو هغه ته موږ ټیکنیکل انالایز په دې خو ان شاء الله پوهیږو. موږ اول لیکچرو کې ان شاء الله ویلي دي چې اول لیکچر نه کتل هغه کته شي هغه موږ پلی لیست لاټ پلی لیست کې موږ اول د دریم سټیپ بای سټیپ ویلي. نو هغه به ان شاء الله زیاتیږي تاسو هغه ځان سره وګورئ. ښه. Our daily technical analysis field provides key insights on current market trends in forex, cryptocurrency, commodities and indices. سوي دلته خپل معلومات ورکړي چې موږ دا کوم معلومات دلته پروواید کوو دا د ورځې په بیس باندې، یعنی هر ورځ موږ چک او اپډیټ کوو. دلته تاسو معلومات د سیس باره کې درکو، فورکس باره کې، کرپټوکرنسی باره کې. فورکس کې هغه یورو اس ډي جی پی بي اس ډي دا کوم کرنسی نه چي دي او کرپټو کرنسی بیٹ کوین، ایتھیریم، سولانا، ای ټی سی دا ټول تاسو کرپټو کرنسی باره کې معلومات دلته تاسو ته موږ پروواید کوو. انداز کموډیټیز سره زر، تیل، ګیس دا ټول باره کې کموډیټیز معلومات هم درکې. انډیسز مطلب کمپنۍ نشوي نو ټول باره کې به چې کوي په دې کې تاسو ته معلومات وای درکو. دلته اولنې ګوره مور فیچر آرټیکلز دا اوسنۍ 13 ساعته مخکې ټایم دی. ګوره ټایم مهمه دی. 13 ساعته مخکې موږ سره ډار ریویبل ټارګټس 4000 وایل د ناسډاک 100 drift down and hang selling losses stabilize. دا مطلب چې شو دا د انډیکس باره کې موږ ته انډیکس چې کوم دلته بدل دی چې کوم مشهور دی کاغذ فورکس مطلب نوې نیوز د مهم چې د فورکس خو نه راشي، کرپټو کرنسی نه راشي، بیٹ کوین بل شي نه، یا مطلب کموډیټیز نه راشي سره زرو نه بل سره، یا انډیسز نه راشي مشهور کمپنۍ نو مجموعه مطلب د امریکا او د یورپین ملکونو خاص کر ډیر راځي. نو هغه به دلته مشهور لیست کېږي. نو ځکه دا لیست کړی دی د انډیسز باره کې ویلي دی، انډیکس باره کې. نو د ناسډاک 100 باره کې ویلي دی. نو دلته اوس تاسو دلته کوم مشهور کوم نیوزونه چې ډیر ټاپ کې راځي هغه ورځنی حساب سره ته ویلم دي چې موږ ورځنی حساب سره د معلومات ورکو. نو دا د ورځې په حساب سره 13 ساعته مخکې نو دا اوس په دې ورځ کې حسابيږي. سلیل ساده کله پوره شي به دا نیوز لاړ شي کوم چې په بل ورځې مهم نیوز یا بل ته ټاپ کې راشي او د لیست شي راته. صحیح شو. دلته راځو ګورخه دلته موږ سره چې دي دا ګوره فیچر ایونټس. نو فیچر ایونټس مطلب دا چې کوم مهم راتلونکي خبرونه دي یا و چې کوم تیر شوي دي هغه راځي. ګوره دا چې تاریخ هم لیکلی دی مارچ 29 نن چې دی په 12:15 منټو باندې چې خبر راځي د افغانستان په ټیم باندې. همدا شانتي مارچ 29 باندې بیا راځي بل خبر په 2:30 بجو باندې. صحیح شو. دا شاته بل نیوز راځي نن چې د 3 نیوزونه راځي. دا ګوره انفلیشن ریټ کې راځي خدا چې دی په جاپانی ان کې دی. صحیح په جاپانی ان کې دی. به څنګه پیژنې تاسو ګوره د فرانس کې دی انفلیشن دام د ګرانې باره کې دی او د مارکیټ کې تاثیر لري. خدا چې کوم کرنسی کې دی پاغي تاثیر لري. ګوره های امپیکټ ګور لیکلم دی های لیکل دا های امپیکټ کټ تاثیرات لري. تاسو کتل شي سی مور چې کلیک کړئ سی ال ایونټس. تاسو نور ایونټس هم چک کولای شئ. د ځنا کتل شي سټیپ بای سټیپ
نور معلومات چې نور خبرونه چې کوم دي هغه هم تاسو دې کتلی شئ. دلته راځو ډاون سایډ ته راځو درېږه چې لوډ وکړي لږ زره دا ګوره سی مور ایونټس ته موږ ډایرکټ اکانومیک کلنډر ته بولو. اکانومیک کلنډر خو به انشاءالله بیل وایو. اوس دغه سی مور کې تاسو اکانومیک کلنډر ته بوتلی صحیح شو. دلته ګوره دا موږ سره ټول د دې باره کې معلومات دي. تاسو دا کلیک کوئ دې ته موږ دې کې دا څومره معلومات شیر کړي تاسو سره هغه ټول باره کې به تاسو ته چې درکې معلومات درکړي. ګوره انفلیشن ریټ په فرانسي کرنسي کې دا چې څنګه کلیک کول د ګوره موږ ته چې کې معلومات راکوي. دا دی ګوره مسلسل دا ښکته راغلی ښکته راغلی صحیح شو ښکته راغلی دی. نو دا موږ سره چې دی د فرانس د موسٹ امپورټنټ category in the consumer price index in survey 48% of total with in the particular range water and garbage collection صحیح شو. نو دا مطلب د مکمل دی باره معلومات درکړي چې دا څومره مهم نیوز دی. دا چې د مطلب د دوی یورپ په سطح وایي چې مطلب د دوی دومره حصهداري په دې دغه کې ده په دې ټولو کرنسیانو کې ده دومره دوی پاور کې دی. مطلب دغه نیوز چې راځي دا چې کوي دا غټ تاثیر لرلی شي صحیح شو. دې باره کې دلته معلومات درکوي. نو تاسو دلته ګوره های امپیکټ دی دلته مخکې 3.3% نو اوس که ښکته شو انفلیشن نو مارکیټ به د فرانسي کرنسي څومره تړلی دی به چک یې برځي او څومره چې انفلیشن یې مطلب انفلیشن یې زیاتېږي نو مارکیټ به ښکته ځي. که انفلیشن کمیږي نو مارکیټ به برځي. به دې موږ تېر لږ شروع کې غږېدلي وو چې انفلیشن سره څنګه تاسو ټریډ وکړئ. ښه ګوره دلته راځو لاندې ګوره بېدارې کرنسۍ ته مخامخ بیا دلته لیکلي دي هماغه څنګه چې موږ دلته ویلي تېر دغه کې خو دا دلته بیا لیکلي ګوره یو ایس ګولډ سیلور ټول کې څومره پرسنټ خلک بای سیټ ته دي سیل طرف ته دي. دا سور رنګ چې دی سیل طرف ته دی او شین رنګ چې دی بای سیټ ته دی. نیټ لانګ چې دی مطلب بای سیټ ته په یو ایس ډي کې خلک زورور دي ډېر خلک بای سودا بګي کوي صحیح شو. ګوره دلته ټول نیوزونه به نور خبرونه هم ټول تاسو دلته ریډ کولی شئ. دا ګوره دلته بیا دلته سیګنل یې ورکړي دی. دا سیګنل بیا بعضې کرنسیانې چې مشهور هغې کې درکړي دي صحیح شو. نو دغه موږ سره چې دی دا موږ سره ټیکنیکل انالایز دی. ټیکنیکل انالایز نه موږ د دې کې استفاده کوو. ټیکنیکل انالایز چې کلیک کوو دغه مینوګانې ټول دلته راکولاولی شي. ښه انالایزډ پیکس ته راځو. انالایز پیکس چې دی موږ سره دا هم همدا شانتې کار کوي خو لږ تفاوت لري. لږ تفاوت دا دی چې دې کې موږ سره په یو حساب سره لکه ټویټ چې خلک وایي هغه ټویټر کې نو دا شانتې هغه غټ یوزران چې دی دلته دوی خپل معلومات شیر کوي دی همدې کرنسي باره کې. دا ګوره دوی چې باره کې شیر کوي ګورل بریک آوټ د سرو زرو باره کې شیر کوي معلومات. نیکی کاولی سینیر سټریټیجسټ دا مشر تجربه کار دی. ټایم فریم چې دی 1 نه تر 2 هفتو پورې ټایم فریم استعمالوي. ایکسپرټیز دی ټیکنیکل اینډ فنډامنټل انالایز دواړو کې چې کوي ټیکنیکل او فنډامنټل کې دواړو کې ایکسپرټ دی تجربه لري. خرید مور وهو دا د ګولډ باره کې څه وایي دلته تاسو کولی شئ چې دا ټیپس مطلب دی نه تاسو ټیپس والی معلومات دا ټیکس چې لیکلی دلته پیکس لیکلی دا پیکس هماغه ټیپس معنا ورکوي چې تاسو ته شیر کوي او دوی خپل انالایز شیر کوي تاسو ته اشاره درکوي چې داسې مارکیټ اوس امکان لري کوم سیټ ته لاړ شي. دلته څو ګوره په دې کې دا ټیکنیکل انالایز هم شیر کړی درته ګوره کوم پیټرن یې جوړ کړی پیننټ پیټرن یې جوړ کړی دې نه پس بره بریک آوټو کې بره ځي که لاندې بریک آوټو کې لاندې ځي دا پیټرن دی دې باره کې موږ تېر لیکچرو کې خیر غږېدلي یو. نو دا وګوره دلته ګوره ټوټل مجموعه کې په 100,000 کې خلک کم سیټ ته ځي سیل طرف ته ځي صحیح شو. 50% خلک سیل طرف ته زور کوي. نو دا ګوره دا مکمل د خپل انالایز دلته شیر کړی دی. د ریسنټ ګورن اپ هاز د سټیل اوور د پاست فیو ډیز مکمل معلومات ورکړی چې کوم خوازي ګوره دلته پیټرن شارټ کنسیډر ما مخکې چې ما ویلی چې دغه پینټ پیټرن دلته جوړ کړی ګورې داسې پیټرن جوړ کړی دې ته پینټ پیټرن وایو. نو دا چې بره سیټ ته کراس وکړي مارکیټ به بره امکان لري که لاندې سیټ ته کراس وکړي لاندې امکان لري. نو تاسو به دې نه انالایز کولی شئ صحیح شو. تاسو تېر لیکچرونه سره به وګورئ د څوک چې په پیټرن نه پوهېږي به انشاءالله په دې پوهېږئ. نو دا ټول هغه خلک دي چې کوم د غټ ټریډران دي غټ مشوره ورکوونکي دي مطلب ګوره ټول ګوره دا اوس ګوره یو ایس ډي کاناډا کې دا چې کړی د معلومات ورکړي دي. دا چې د مطلب 100 ورځو نه والا تر 2 هفتو پورې چا ټایم فریم استعمالوي. نو دا چې د هم لانګ ټرم والا ټریډنګ چې کوي ټریډنګ دا ګوره بیخي لانګ ټرم زیات لانګ ټرم مطلب 1 منټ ټایم فریم چې ګوري نو هغه مطلب دا چې یو کال والا ټریډنګ کوي صحیح شو. ګوره کاناډین ډالر دلته هم ټیکنیکل د شیر کړي د نیوزونه شیر کړي دلته صحیح شو. ټیکنیکل هم شیر کړی دا دی ټیکنیکل هم شیر کړی ګوره لیول یې کراس کړی که کراس کړي نو بره دې لیوله پورې تللی شي. ګوره دا پیکچر تاسو غټولی هم شي څو یې لیکلي 1.800 نو دې پورې که دا بره بریک وکړي نو دې پورې تللی شي. ټیکنیکل تاسو دلته شیر کړی تاسو سره کومک کولی شي تاسو خپل انالایز خو مهمه دی. تاسو باید په خپل انالایز باندې بالکل تاسو پاور کې تاسو ټیکنیکل انالایز څنګه وکړئ هغه هم ضرور دی او چې هغې نه باوجود به بغیر شي تاسو بیا
دغه هم کولای شي دینه استفاده کولای شي صحیح شو بیا بیګنر لیول کې کوي دینه استفاده کوي دوی سره خپل لګ لګ کار کوي ان شاء الله چې تاسو کې انویسټمنټ لګ کړئ مینو هغه هم تاسو استفاده کولای شي لګ لګ خپل اکاونټ ګرو کوي مخکې وسی خدا فورکاست نو فورکاست خو شي دی مطلب مشوره ورکړي نظر کوم دی خپل غړ انویسټران دی هغه کوم فورکاست مطلب مخکې د مخکې په یو شی باندې نظر ورکول دي نو هم دې دغه پیشګوئی چې ورته وي څه شو پیشګوئی فورکاست یو شې دی نو دوی چې د ګولډ باره کې مخکې دوی غټ کم ټریډران چې دي انویسټر کم چې انالایزران دي مارکیټ څنګه چې موږ مخکې وکړل لکه دا چې دی ګوره نایکی کاولای نو دا موږ سره چې داسې خلک چې کوم دلته فورکس ډیلی فکس سره او یا د آی جی بروکر سره چې رجسټر دی هغه مکمل انالایز کوي او دلته به تاسو ته چیک کوي شیر کوي فورکاست وایي چې مارکیټ کوم امکان لري لاړ شي کوم خو لاړ نشي کم کې دا ګولډ کې ګوره ډاون سیټ ته شي لاړ شي دلته ګوره لاندې راځو دا US ډالر کې شاید امکان مطلب کوم خو لري دا ټول ډیلیور اپډیټ مکمل چیک کوي ډاپلوټ ویچ کنفرم ویدر د فیډ افیشل کنټینټ ګوره وایي کلچر دا نیوز راغی نو مارکیټ به کوم خو امکان لري کلیک کوي تاسو ته مکمل ډیټیل کې به دا معلومات درکړي صحیح شو ور جاپانی ینز کې هر څه کې تاسو ته فورکاست دلته تاسو ته ایزیلی پرووایډ کوي درته ها بیا جو انالایز کې موږ سره شې د مارکیټ آوټلوک د مارکیټ آوټلوک کې موږ چې د مارکیټ کې ډېر خبرې لرو مارکیټ کې چې د آوټلوک مطلب مارکیټ آوټلوک چې د هغه د مارکیټ کوم مین شی چې دی لکه دا اوورویو کې حسابي کې چې آوټلوک مطلب یو مین مهم پوینټونه چې کوم دی هغه مارکیټ نه راغستې دا ګوره ناٹ امریکن مارکیټ باره کې د یورپین مارکیټ باره کې د ایشین مارکیټ باره کې د تاسو دا کتلی شئ دیز کې هر یو مارکیټ تاسو غواړئ معلومات ولې هغې ځینې تاسو دلته سرچ کولی شئ د هغې مارکیټ باره کې معلومات لاندې چې راشي ګوره دا ټول دلته وګورئ دا ګوره لیکلي هم دي دا د ویو مور فورکاست دا چې کلیک کوئ نور فورکاست هم ته تللی شئ او د مارکیټ دغه کم مارکیټونه چې دلته تاسو ته معلومات درکوي هغه تاسو هر یو چې په کار دي تاسو دوی کې معلومات هغې مارکیټ باره کې اخیستی شي ګوره دا د کراوډ آیل باره کې دی فیډ باره کې فیډ چې د امریکا بانک دی نو امریکا بانک د خوا نه کوم خبرونه امکان لري راشي نو هغه دلته څه کړي دلته تاسو ته آوټلوک کړي دي مطلب هغه مین هغه نچوړ یې راغستی معلومات لنډ شو بیخي هغه یو خو اوورویو ده بل د اوورویو کې هم دننه چې وړوکی پوینټ یې راغستی هغه نور هم فلټر کړی نو هغه دلته تاسو څه کړی راوستي دي د ایشین مارکیټ باره کې دی نو دغه شان تاسو چې کوئ شي هر مارکیټ کې دغه مارکیټو کې خیر موږ کار نه کوو موږ سره دومره ضرور نه دی څوک چې بیا سټاک مارکیټ کې هغوی ته بیا ښه دی ډیلی فکس ټي وي دی نو ډیلی فکس ټي وي کې خو موږ څه کار نشته ډیلی فکس ټي وي کې بس معلومات همدغه نیوزونه دوی بار شیر کوي ډیلی فکس ټي وي لکه دا دی دا ډیلی فکس ټي وي دی دلته تاسو دا ټي وي هم چې دی دوی فالو کوی شئ تعقیبوی شئ دلته موږ مثال پلی کړو دا یوټیوب چینل دی څه شو یوټیوب چینل هم دوی لري تاسو یوټیوب چینل هم دوی فالو کوی شئ ډیلی فکس ټي وي په نوم یې دوی یوټیوب چینل دی بیا هغې باره کې دوی هم لکه نیوزونه غوندې هغوی هلته شیر کوي لکه څنګه چې عام طور سره BBC نیوز دی یا بل کوم CNC نیوز دی دا شانتې ډېر مشهوره چې کوم دي اشنا خبرونه شو نیوز شو نو هغې غوندې دا هم کار کوي دې کې څه خاص دغه نشته دا چې د عمومي نیوزونه دي ښه کرنسي ته راځو کرنسي ګوره کرنسي کې هم څه نشته کرنسي کې دلته چې هره کرنسي کلیک کړي دا کرنسي باره کې یو بېل معلومات درکوي څنګه چې موږ دلته مارکیټ کې دلته څو کرنسي نه ویلې دلته بیا د کرنسي صرف د کرنسي کې دلته په سایډ کې تاسو ته ټول د کرنسي باره کې معلومات درکوي هره کرنسي چې کلیک کړي مثال اگزامپل ته ورسره ګوره د میجر کرنسي یعنې پیرس یې لیکلي چې مشهوره کومې کرنسي د هغې باره کې مین کومې غټې کرنسي د هغې باره کې صرف خبرونه راکړه نو څنګه چې کلیک کړي میجر کرنسي به زه کلیک کړم نو میجر کرنسي باره کې څومره نیوزونه دي ټول به موږ ته څه شي هغه به اپیر شي دلته به ښکاره شي وګوره ټول څه شي میجر کرنسي باره کې موږ ته دلته معلومات پرووایډ کوي انټرسټ ریټ او اکانومیک دا ټول څه کوي په چی باندې تاثیر لرلی شي ټول درته معلومات درکوي دلته خو دا کرنسي کموډیټیز کې دا کرنسیانو کې ټول معلومات درکوي هر یو کرنسي چې کلیک کړم هغې باره کې معلومات درکوي دا کموډیټیز شو دلته وګوره خام تیل شو سره زرو کې سیلور کې نیشنل ګیس شو ټول یا آل کموډیټیز یا ټول یا میجر کموډیټیز کوم چې عام کموډیټیز ټول هر یو چې کلیک کوي تا به صرف د هغې باره کې معلومات درکوي دا هغه کوم پوینټ تا کلیک کړی په هغې کې دا سټاک شو سټاک کې وال سټریټ شو کوم مشهوره کمپنۍ دي یا کوم مشهوره انډیسز دي هغې نه تاسو هر یو چې کلیک کوي صرف به د هغې باره کې معلومات درکوي دلته وګورئ دا اوس وګورئ زه غواړم مثال سره بیټکوین باره کې معلومات دا کرپټو کراو چې کرپټو چې کلیک کوي بیټکوین باره کې تاسو کولی شئ دا سره معلومات والی نو صرف بیټکوین کلیک کوي نو بیټکوین باره کې به څومره نیوزونه شي ټول به بیټکوین باره کې دلته راشي دا وګوره دلته زه لاندې لږ لوډ وکړي
دا وګوره سپورټ ریزिस्टेंस مارکیټ مطلب کم پوینټو پورې تللی شي سپورټ په کوم ځای پورې اخیستی شي او ریزिस्टेंस کوم ځای پورې تللی شي دا دلته هم درته اسانتیا کړې ده دا وګوره بیټ کوین باره کې نیوزونه دلته راځي څوک چې مطلب کرپټو کرنسي والا نیوزونه غواړي دلته راځي وګوره دې کې تاسو ټول کولی شئ چې د کرپټو کرنسي باره کې تاسو دې ځای معلومات چیک کړئ کیپچر کړئ وایلی ښه دا چې شو دا ور دلته بیره مینو ورکړی و دا ور عام کرنسي یعنی فورکس کرنسي یعنی چې دی کموډیټیز دا تیل او سره زر دا شي نه سټاک شو کمپنۍ نشوي او کرپټو شو کرپټو کرنسي مطلب څومره کرپټو کرنسي چې ټول کې تاسو ټول دلته سرچ کولای شئ چې کلیک هغه باره کې معلومات درکړي دا ټول شو نو ټولز چې موږ سره کار ټولز خاص پیدا نه کوي ځکه چې دا هماغه حساب دی څنګه چې موږ دلته انسټالولو نو ټول چې دوی لایف چارت او اکانومي کلندر دا هغه ټول چې بیا کوم شي مهم ځای هم را کلیک کړي ا دې کې کتاب هم شیر کړي تاسو دې نه شیر کولای شئ استفاده کوئ وای کې کني خاص دلته کوم موږ سره معنا نه ورکي دا څنګه ټول سپورټ ریزिस्टेंस ترازو چې دې ټولز کې دوی شي وای ټولز هغه وسیلې چې تاسو مطلب خودلې دي ور سپورټ ریزिस्टेंस کې موږ سره دا ټول سپورټ ریزिस्टेंस باره کې سپورټ او ریزिस्टेंस پوینټونه موږ ته شو کړي ور دا ټول اس 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 چې لیکل سپورټ پوینټونه دي ار 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 چې لیکل دا ریزिस्टेंस پوینټونه دي څه شي دي ګوره دلته راځو مثال موږ سره پکار دی په سره زرو کې سره زرو موږ سره دا ګوره دا سپورټ پوینټونه دا ریزिस्टेंस پوینټونه مطلب مارکیټ دیز پورې تللی شي دیز پورې تللی شي دیز پورې لاړو سپورټ دی پوینټو کې اغستې شي او ریزिस्टेंस پورې لاړو دی پوینټو کې ریزिस्टेंस کولای شي مطلب مارکیټ لاندې واپس راتلی شي صحیح شو دیز کې تاسو مسلسل دا د بیټ کوین باره کې څوک چې بیټ کوین باره کې مثال غواړي چې مارکیټ کوم ځای پورې بیټ کوین تللی شي نو کبره روانه تاسو به ریزिस्टेंस ګورئ دا ریزिस्टेंस پوینټ نه ګورئ او کلاندې روانه به سپورټ پوینټ نه ګورئ چې کوم ځای واپس مارکیټ برتلی شي او کوم ځای مارکیټ لاندې راخطا کېدی شي صحیح شو نو دا چې شو دا موږ سره دا ټولز موږ استفادې په تور سره موږ هغه چې کوم ټولز دا سپورټ ریزिस्टेंस اوس خو ټول له د استفاده کولای شي نور هیڅ خاص معنا نه ورکوي تاسو به هم چک کړئ ځان سره تاسو ته کار کول هغه تاسو یوز کوئ ګوره مو ویو آل ټولز لیکل نور ټولز هم دی لري تاسو استفاده کولای ټول مطلب الله شانتي شارټ کټ وسیلې د برابر کړي خدا کلندر دی هغه اکانومي کلندر چې بل لیکچر کې ان شاء الله وایو او ایجوکیشن دا اوس ګوره دیز کې کتابونه دوی شیر کړي دي نو دا ما په خیال دا نه ډاونلوډ ځکه چې نه ډاونلوډ دلته امریکا یا نور افغانستان کې خونه کېږي نور ملکو والا کوي شي دلته راغلو اوس دا کتاب زه غواړم ډاونلوډ کړم خو افغانستان کې نه کېږي دلته ګوره دا چې کلیک کوم دا کلیک کوم ګوره افغانستان په دې کې نشته افغانستان کې نه کېږي نور ملکو کې کېږي بل د پیک لیکم پاکستان نشته کنه پاکستان هم لیست آوټ کړي پاکستان هم نشته ګوره قطر دی نور ملکونه ټول شته پاکستان هم نشته نور دا د لیست کې کم نوم کم کې توسيږي نور ملکو کې نو د لیست کې چې هغه نوم ته کولای شي چې هغه شي کې ډاونلوډ کړي به د خپل جیمیل نوم ورسولې کا دلته لاندې راشه ګیټ مای فری ګایډ نو بس کتاب ته دا ډاونلوډ شي پی ډی اف په شکل باندې صحیح شو ښه نو دا چې شو دا مکمل دي مینو شو ایجوکیشن مینو ته مراوله دا نوټیفیکیشن شو چې کم نیوزونه اوس د وختو کې راځي مهمه کمزورې د دې ورځې شو کوم مهم نیوز هغه ته ټول راځي نو دا موږ سره مهم چې د ورځې نن نیوز دی نه ده صحیح شو دا نیوزونه دي خو مطلب د نن ورځې مهمه دي نور مهمه نه دي صحیح شو الیوز لیکل لو نیوز دی دا ان شاء الله به فورکاسټینګ دغه کې کلندر کې به وایو صحیح شو اکانومي کلندر کې ان شاء الله دا وایو ها نور ان شاء الله په دې کې بس نه پاتې به هم څه پوښتنه سره پیدا کېده د کوم پوینټ باندې مې شوی هغه باره کې تاسو کولای شئ پوښتنه وکړئ کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ چې مشکل ان شاء الله کوشش کوي تاسو مشکل ته زر جواب درکړئ تاسو مشکل حل پیدا کو او تاسو کولای شئ چې تاسو د پوښتنو جوابو سره تاسو اکاونټ خپل سلو ګرو کې او ډیر څه زده کړئ ان شاء الله در بل لیکچر په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته